نازیه اقبال یو ځل بیا په رسنیو څرګنده شوې او وایي چې طلاق یو پلان نه بلکې د کورني تاوتریخوالي له کبله واقع شو. سلام دوستانو، په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. نازیه اقبال چې اوس مهال په لندن کې اوسیږي، یو ځل بیا یې د خپل طلاق په اړه رسنیو سره خبرې کړې دي. هغه زیاتوي چې طلاق یو پلان یا ډرامه نه وه، بلکې د کورني تاوتریخوالي او جذباتو له کبله دا کار کړی دی. هغه وایي چې موږ ډېر خوشحاله ژوند درلودو، خو دا کار له موږ څخه په ناپوهۍ کې وشو. کله چې هغې نه د ویډیو د خپرېدو په اړه پوښتنه وشوه، نو ویې ویل چې ویډیو موږ نه ده شیر کړې او موږ به ولې داسې کار وکړو. خو هغې وویل چې دغه ویډیو زما د خاوند د موبایل نه د هغه یو ملګري ځان ته اړولې او ممکن هغه شیر کړي وي چې په هغې موږ دواړو ته ډېر تکلیف رسېدلی دی. هغه وایي چې د طلاق نه وروسته تر اوسه مو ډېرو مفتیانو سره تماسونه ونیول او ټول وایي چې دا یو طلاق دی، نو ځکه مو بیرته یو ځای ژوند تېرولو ته دوام ورکړ. هغه وایي موږ د اسلام هره فیصله منو، خو ټول وایي چې دا یو طلاق دی، نو ځکه موږ بیرته یو ځای شو. هغه زیاتوي 6 بچي مې دي او که طلاق شوی و نو د بچو ژوند مې خرابېدو. نازیه اقبال دا هم وویل چې ډېر خلک په موږ دا نیوکه کوي چې تاسو دا کار د ځان د مشهورولو لپاره کړی دی. نو هغې زیاته کړه چې زه به د ځان مشهورولو په خاطر ولې داسې کارونه کوم؟ ما خو ټوله دنیا پیژني، البته دا زموږ یو کورنۍ مسله وه او راپېښه شوه. خو هغه وایي شکر چې خیر شو، اوس خلک باید نور دا خبرې پرېږدي او موږ خپل ژوند کولو ته پرېږدي، ځکه چې د خلکو په دې خبرو سره موږ ډېر زیات پریشانه شوي یو. دوستانو، دا وې د نازیه اقبال تازه خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړئ. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.